الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. زما عزت مندو محترم مشران ورونو خويندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو تیر جمعه منګه د زنانو په اسلام کې د زنانو حقوق د دې وضاحت موږ شروع کړو. نن به ان شاء الله تعالی د هغې دویمه برخه ذکر کوو. عزتمندو زنانه په انساني معاشره کې اهم او قابل احترام کردار ادا کوي. په زمانه جاهلیت کې د زنانو دپاره کوم خاص حقوق نه وو. د زنانه حیثیت منل خو ډېره لرې خبره وه، بلکې زنانو ته د ژوند حق هم نه و. مذهب اسلام چې زنانو ته کوم حقوق ورکړل دا حقوق په نورو مذاهبو کې نشته او نه به تر قیامته پورې داسې حقوق زنانو ته څوک ورکړي، بلکې غیر مذاهب هغې د زنانو حقوق اخیستلي دي، ورکړي نه دي. زنانو د خپلو حقوقو د حاصلولو دپاره زیات کوششونه وکړل، لیکن د ازادۍ په نوم باندې هغې د بنیادي حقوق نه محروم شول. دغه ازادي محض د زنانو د احساساتو سره او د هغې د روح سره او د هغې د جسم سره یو مذاق دی. هغه زنانه چې هغه په نورو قومونو کې او په نورو رواجونو کې هغه د ذلت او د رسوارۍ سره مخامخ وه، اسلام هغه راواخیستله، هغې له عزت او عظمت او مقام یې وله ورکړ. هغه زنانه چې هغه په زمانه د جاهلیت کې تحت الثرا وه، اسلام هغه فوق الثرا کړله. هغه زنانه چې هغه د ژوند او د مرګ په مرحلو کې وه، اسلام هغې له ژوند ورکړ. هغه زنانه چې هغه د شرابخانې زینت و، اسلام هغې لره د کور ښایست جوړ کړ. هغه زنانه چې د هغې حقوق په عمل شوي وو، اسلام هغې لره باکماله کړله او اسلام دغه زنانه ته د ژوند په هره حصه کې د احترام قابله وګرځوله. د ژوند په هره برخه کې اسلام زنانه د احترام قابله وګرځوله. اسلام زنانه ته په وړوکتوب کې شفقت ورکوي او په ځوانۍ کې محبت ورکوي، او کله چې دغه زنانه زړښت ته ورسیږي او کمزورۍ ته او عاجزۍ ته ورسیږي، اسلام به دغه زنانه ته عظمت او عزت او مقام ورکوي، حتی تر دې پورې چې د هغې د مرګ نه بعد هغې ته د مغفرت د دعاګانو حق ورکوي. کوم خلک چې د زنانو د ازادۍ خبرې کوي هغې دې لږ فکر وکړي چې دې زنانو ته حقوق ورکړي دي او که د زنانو حقوق یې اخیستلي دي. دوی فقط دا غواړي چې زنانه فقط د حسن یو تماشه جوړه کړي او زنانه فقط د محفل یو شمه جوړه کړي. دوی د زنانه قیمت د ظاهر سره کوي، اسلام د زنانه قدر د باطن په اعتبار سره کړی دی.
داسې مذهب داسې قانون به څوک پیدا نه کړي چې په هغې کې د لور په تربیت باندې د جنت ضمانت ښودلی شوی وي. داسې مذهب داسې قانون به څوک پیدا نه کړي چې په هغې کې میرمن دا نیم ایمان ګرځولی شوی وي. داسې مذهب داسې قانون به څوک پیدا نه کړي چې په هغې کې مور ته د اوف ویلو اجازت هم نه وي. داسې مذهب داسې قانون به څوک پیدا نه کړي چې په هغې کې جنت د والدې د قدمونو لاندې ښودلی شوی وي. زما عزتمندو نن دوی دا خبرې کوي چې اسلام زنانو ته حقوق نه دي ورکړي. زما عزتمندو تاسو له خپله فکر وکړئ چې اسلام به څنګه زنانو ته په حقارت په نظر سره وګوري چې دغه زنانه نبي پیدا کیږي، دغه زنانه صحابي پیدا کیږي، دغه زنانه محدث او مفسر پیدا کیږي. اسلام به دغه زنانه ته څنګه په حقارت په نظر سره وګوري؟ بلکې اسلام زنانه ته شپږ بنیادي حقوق ورکړي دي. اول حق اسلام زنانه ته مذهبي حق ورکړی دی چې د هغې په باره کې موږ تېره جمعه وضاحت کړی. دویم حق اسلام زنانه ته اقتصادي او معاشي حق ورکړی دی چې کله زنانه بالغه شي هغه په خپل اختیار سره یو چیز اخیستلی شي او هغه خرڅولی شي. زنانه ته مکمل دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل ملکیت د خپل جیداد بغیر د چا د اجازې نه د هغې خرید او فروخت وکړي. انګریزانو دا قانون په 1914 کې جوړ کړو چې زنانه د خپل ملکیت اختیارمنده ده. هندوانو دا قانون اوس لږه موده کېږي چې دا قانون یې جوړ کړ. اسلام زنانو ته دا حق د نن نه 1450 کاله مخکې ورکړ. په اسلام کې زنانه کار کولی شي لیکن دا په هغې باندې جبري نه دی چې باید هغې کار وکړي. په نسبت د نورو چې هغې د زنانه نه په جبري کار غواړي. په نورو مذهبونو کې په نورو قانونونو کې د زنانه نه جبري کار غواړي. لیکن اسلام وایي که چېرته یو زنانه کار وکړي دا د هغې خپل حق دی، دا د هغې خپل شخصي فایده ده. ځکه لیکن په زنانه باندې نفقه لازم نه ده تر څو پورې چې دغه زنانه نکاح نه وي شوي د هغې نفقه د هغې د والد په ذمه باندې ده. او تر څو پورې چې او باندې نکاح نو د دغه زنانه نفقه بیا د هغې د خاوند په ذمه باندې ده. مرد کار کوي، خاوند کار کوي او زنانه پر سکون وي. نو په اسلام کې زنانه تجارت کولی شي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها تجارت کو. د هغې مالونه به یې شام ته وړل. د نبوت نه مخکې او د نبوت نه بعد. لیکن دغه د تجارت چې کومه فایده د زنانه دپاره راځي دا د هغې خپله شخصي فایده ده. که هغه خاوند ته ورکوي او که هغه په اولاد باندې مصرفوي او که هغه صدقه کوي. زما عزتمند دې ته معاشي تحفظ ویلی کېږي. دغه معاشي تحفظ دپاره اسلام زنانه لپاره د نکاح په وخت کې مهر مقرر کړی دی چې دغه خاوند د زنانه نه څومره مهر طلب کړي، چې دغه خاوند دغه زنانه د خاوند نه څومره مهر طلب کړي هماغومره مهر به ورکوي. لیکن اکثر مسلمانانو نن د دغه مهر نه د رسم او د رواج یو نوم جوړ کړی دی. د نکاح په وخت کې مهر تعین شي او بیا یې نه ورکوي. د دغه معاشي تحفظ دپاره اسلام د زنانو لپاره وراثت میراث مقرر کړی دی چې د والد په میراث کې به هم برخه اخلي او د خاوند په میراث کې به هم برخه اخلي. لیکن د غلط کلتور په وجه باندې د غلطو رواجونو په وجه باندې نن اکثر زنانه د میراث نه محروم دي. د میراث نوم اخیستلی نه شي ځکه چې بیا به د هغې سره مړه ژوندی څوک نه کوي. او زما عزتمندو دا دومره اګم مسله ده چې په قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت بذات خود دې تفصیل بیان کړی دی. په قرآن کې الله رب العزت د مونځ تفصیل دومره نه دی بیان کړی، د روزي تفصیل دومره الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې نه دی بیان کړی څومره چې رب العالمین د میراث تفصیل بیان کړی دی.
الله رب عزت د مهر په باره کې فرمایي وآتوهن صدقاتهن نحله، تاسو د زنانه له په ښه طریقې سره دغه مهر ورکړئ او دا د الله امر وګڼئ هغې له ورکړئ. او بیا الله عز فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. ای مؤمنانو ستاسو دپاره دا روان نه دي چې زنانه تاسو په میراث سره واخلئ. بعضې قومونو کې دا رواج وي چې د زنانه پلار وفات شي نو د قوم والا هغه داسې فکر کوي چې دا زموږ میراث دی. یا یو زنانه بېوشي کونډه شي نو د هغه د خاوند د کور خلک قوم والا خلک هغه به هغې ته داسې فکر کوي چې دا د هغې میراث دی. داسې یو دعوه به لري. الله رب د دې خبرې نه ممانعت کړی دی زما عزتمندو. او بیا الله فرمایي ولا تعدلوهن لتذهبوا من بعد ما آتیتموهن، چې ستاسو دپاره روان نه دي چې کوم شی تاسو زنانو ته ورکړئ هغې ته بېرته واخلئ. الله رب د دې مهر په باره کې فرمایي وآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فيما تراضیتم من بعد الفریضه، چې تاسو زنانه ته په فرضي ډول باندې دغه مهر ورکړئ. البته که چېرته تاسو دغه د مهر د قرارداد نه بعد د زنانه په رضایت باندې په هغې کې کموالی وکړي یا یې دا زنانه بخشش کړي نو بیا پکې څه خبره نشته، بیا پکې څه باک نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مهر په ورکولو کې دومره تاکید کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د نکاح په وخت کې د زنانه لپاره مهر تعیین کړي او په زړه کې دا قصد او دا اراده وي چې دا مهر زه نه ورکوم، د نکاح په وخت کې تعیین کړي لیکن د نه ورکولو اراده وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به دغه کس رب العالمین ته رضاني په حیثیت باندې پیش کیږي. نو زما عزتمندو دویم حق اسلام زنانه ته اقتصادي او معاشي حق ورکړی دی چې د هغې دپاره معاشي تحفظ ګرځولی دی. دریم حق اسلام زنانه ته اجتماعي ټولنیز حق ورکړی دی چې دغه اجتماعي او ټولنیز حق بیا په دریو مرحلو سره دې زنانه ته ورکړی شوی دی. اول حق اسلام زنانه ته دغه اجتماعي او ټولنیز حق په حیثیت د یو لور ورکړی دی. دویم دغه اجتماعي او ټولنیز حق اسلام زنانه ته په حیثیت د یو میرمن ورکړی دی. دریم حق اسلام زنانه ته دغه اجتماعي او ټولنیز حق په حیثیت د یو مور د والدې ورکړی دی. اول حق اسلام زنانه ته دغه اجتماعي او ټولنیز حق په حیثیت د یو لور او دختر هغې ته ژوند ورکړی دی، هغې ته زندګي ورکړې ده. د هغې ژوند ختمول د هېچ چا دپاره روا کړي نه دي، د هغې زندګي ختمول د هېچ چا په اختیار کې نشته دی. څنګه چې د اسلام نه مخکې د یو لور دپاره دا حق نه و بلکې هغه به زنده درګور کېدلې، زنده به ژوندی به دفن کړېدلې. قرآن عظیم شان د هغې بدي بیان کړې ده. الله رب العزت فرمایي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کله چې به هغې ته دې خبرې زیری ورکړی شو، هغې ته دې خبرې د لور په باره کې خوشخبري ورکړی شوله چې لور دې پیدا شوې ده، نو د هغې به د غصې نه دا رنګ تک تور شو، مخ به تک تور شو او په غصه به شول. بیا الله فرمایي یتوارى من القوم من سوء، او د دې خپل قوم نه وپټېدل چې دغه ناکاره خبر په وجه باندې به څنګه د خپل قوم سره مخامخ شو. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. او الله فرمایي چې دا فکر به کوو چې دغه لور دا سره د شرم نه وساتي او یا دا په دې خاورو کې دفن کړي. په دې فکر کې به وو چې دا لور د شرم سره وساتي او دا په دې خاورو کې دفن کړي. الله رب عزت دغه قبیح عمل په باره کې فرمایي واذا الموءودة سئلت. او په هغه ورځ رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې د هغه ژوندی دفن کړی شوی نه لور نه به پوښتنه وکړي بأي ذنب قتلت، ته په کومه ګناه کې قتل کړی شوی وي، ستا والدینو ته په کوم جرم کې قتل کړی وي. الله رب عزت به د نفرت په وجه باندې دغه والدینو نه پوښتنه نه کوي. الله رب عزت به د هغه زنده دفن کړی شوی جلکۍ نه به الله رب عزت پوښتنه کوي چې ته په کومه ګناه کې قتل کړی شوی وي. حافظ ابن کثیر رحمهم الله، امام قرطبي او امام تبری رحمهم الله هغه د قیس بن عاصم دا واقعیا بیان کړی ده
چې قیس بن عاصم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو ورته وکړه چې یا رسول الله انی وددت 8 بنات فی الجاهلیه یا رسول الله ما په زمانه د جاهلیت کې په خپل لاس سره 8 لورګانې ژوندۍ دفن کړې وې ما په زمانه د جاهلیت کې په خپل لاس سره 8 لورګانې ژوندۍ دفن کړې وې او یا رسول الله زمونږ دغه کارو چې بوتانو ته سجدې کول او په خپل لاس سره اولادونه قتلول او به ویل چې یا رسول الله زما یو بچی و زما یو لور و ما د هغې سره زیات محبت کوو کله چې ما هغې ته اواز که نو هغه په منډه او په خوشحالۍ سره به زما خواته راغله یا رسول الله یو ورځ هغه ما د ځان سره روانه کړله او یو صحرا ته مې بوتلله لرې مې بوتلله او هلته مې یو کوهي ته غوځار کړله او هغې ما ته اباجان اباجان اوازونه کول تر دې پورې چې د هغې اواز رانغلی او ما هغه هلته پرېښودله رحمت للعالمین چې کله دا واقعه واورېدله نو د سترګو نه اوښکې روانې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وژړل چې د هغې ږیره مبارکه لمده شوله زما عزتمندو اسلام د دغه دختر کشۍ په باره کې خبر وکړل د دغه دختر کشۍ په باره کې اسلام دا خبر ورکړ چې د قیامت په ورځ به د دې په باره کې سخت سوال کیږي الله روزه به دغه زنده درګور شوي دختر نه پوښتنه کوي چې ته په کومه ګناه کې قتل کړی شوی وي زما عزتمندو اوس هم په بعضې بېرحمه خلک شته دی بعضې قومونه داسې شته دی چې هغې پر رحم کې لور قتلوي چې کله وګوري چې دا دختر د یو لور ده نو هغه قتلوي خاص کر په هندوانو کې دا رواج زیات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې بشارت ورکړ چې څوک د 2 لورګانو صحیح او اسلامي پرورش ورکړي او بیا د هغې اسلامي نکاح وکړي الله روزه به دا که جنت ته داخل کړي هغه اولاد زنانه چې هغه به زنده دفن کولی شو اسلام هغه د جنت ته د تلو ذریعه وګرځوله اسلام هغه جنت ته داخلېدو یو ذریعه وګرځوله هغه زنانه چې هغه به زنده دفن کولی شولې اسلام هغه رحمت وګرځو یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د 3 لورګانو کفالت وکړي د هغې صحیح او اسلامي تربیت وکړي او بیا د هغې اسلامي نکاح وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپلو ګوتو سره داسې اشاره وکړه چې دغه کس به جنت کې ما سره داسې یو ځای وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو صحابي ناستو نو د هغه اولادونه رال نو هغه د خپل زوی ښکل کړو کله چې لور رالی نو هغې ښکل نه کړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې تا ظلم وکړو تا څنګه د دې په منځ کې فرق وکړو د اولادونو په منځ کې تا څنګه فرق وکړ نو زما عزتمندو اسلام زنانه ته په هیڅ د یو لور یو دختر هغې ته ژوند ورکړی زندګي وله ورکړې ده دویم حق اسلام زنانه ته په حیثیت د یو مېرمن هغې ته دا حق ورکړی دی کله چې د هغې نکاح کېږي د هغې نه به پوښتنه کېږي دا د هغې اسلامي حق دی چې هغه انکار کوي او که قبلوي بعد د نکاح نه د هغې حق د دغه مېرمن حق دا دی چې د هغې تمام شرعي اخراجات او نفقه دا اسلام په خاوند باندې لازم کړی ده دا د خاوند په ذمه باندې ده بیا دغه نکاح نه بعد الله رب عزت دغه مرد ته دغه خاوند ته امر کړی دی خبرې چې وعاشروهن بالمعروف تاسو د زنانو سره ښه سلوک کوئ وعاشروهن بالمعروف تاسو د زنانو سره ښه سلوک کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث امام ابن ماجه امام ترمذي رحمه الله راوړی دی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دی حدیث راویه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهله تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه د خپل زنانو سره سلوک کوي او زه په تاسو کې بهترین زه په تاسو په ټولو کې بهتر چې خپل زنانو سره سلوک کوم
نو په اسلام کې د مرد د ښه خاوند معلومېدل او په اسلام کې د یو ښه خاوند معلومېدل هغه د زنانه په وجه باندې کېږي د هغې د مېرمن په وجه باندې کېږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې هغه خپلو زنانو سره ښه سلوک کوي بل حق اسلام زنانه ته په حیثیت یو مېرمن دا حق ورکړی چې هغې د دې خاوند دپاره لباس ګرځولی دی او خاوند یې د هغې دپاره لباس ګرځولی دی الله رب عزت دا هغې له یو لوی مقام ورکړی دی چې دی د خاوند دپاره لباس ګرځولی او خاوند یې د دې دپاره لباس ګرځولی دی الله قرآن کې فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن څنګه چې په دې لباس سره د انسان عیبونه پټېږي دغه شان خاوند او مېرمن دا د یو د بل دپاره لباس دی دریم حق اسلام زنانه ته په حیثیت د یو والدې حق ورکړی دی دریم حق اسلام زنانه ته په حیثیت د یو والدې حق ورکړی دی یو مور حق ورکړی دی اسلام والدې ته دومره لوی مقام ورکړی دی چې د الله او د الله د رسول نه بعد چې څومره لوی مقام دی هغه د والدې دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت د والدې د قدمونو لاندې دی یعنی د هغې د خدمت په وجه باندې دغه جنت حاصلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ منبر ته وخت دا حدیث امام طبراني رحمه الله راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه دی حدیث راوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وخت نو درې کرته ویلې چې آمین به ویلې آمین او به ویلې آمین کله چې مونږ خلاص شو اصحاب کرام عرض وکړل چې یا رسول الله تا درې کرته آمین ویل د دې څه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې جبرائیل امین راغی او ویل چې ذلیل دي شي هلاک دي شي هغه څوک چې په زړښت کې په ناتوانۍ کې په عاجزۍ کې والدین بیا مومي او دا د هغې د دعا په وجه باندې جنت مستحق نشي نو ما ویل چې آمین زما عزتمندو څوک چې د والدینو خدمت نه کوي اسلام هغه د بددعا مستحق ګرځولی دی چې سید الملک جبرائیل امین ورته بددعا کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امین ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغلی عرض وکړو چې یا رسول الله زما والدین ژوندي دي په دې دوانو کې په ما باندې د چا حق زیات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د والدې حق زیات دی بیا هغې عرض وکړه چې یا رسول الله په ما باندې د والدینو کې د چا حق زیات دی بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د والدې هغه بیا پوښتنه وکړله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د والدې حق زیات دی په څلورم ځل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې بیا ستا د والد حق دی نو زما عزتمندو اسلام یو زنانه ته په حیثیت د والدې یو مور دومره لوی مقام ورکړی دی الله رب دې خبرو مالم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو لم واخر دعوانا ان الحمد لله